رحمت الله وبرکاته. امید د پاک رب کوم چې زمون او ټول کو کشران دي، کمشران دي، ځوانان دي، ټیچران دي، سټوډنټان دي، څومره چې زمون هر طبقه والا خلک دي هغه ټول به زمون आवाज وري، زمون आवाज ته به وښوي د کوم ځکنه د ریډیو پاکستان نه نیغ پنیغه د هوا په چپو. یقینا چې تاسو ته وخت وي د روزي مبارکه میش را روانه ده په مونږ او تاسو باندې بهر کې په 3 تاریخ په وي د اتوار په ورځ راتلونکي هر هغه خلک وي کوم زمونږ د دې سره ریلیټډ وي نو پروژه کې چې داسې اهتمام وکړو چې مونږ تاسو په داسې ځای ته ونه رسو چې هغه روژه یې زمونږ د خولې نه پې داسې الفاظ اوسي چې زمونږ روژه پې خرابېږي. بهر کې دغه خبرو انتخاب کول دي، دغه خبرو یو داسې یو طریقه کار کولی چې مونږ یې سباله کولی شو په روژه کې. بهر کې پروژه کې خو یوازې دا نه وي چې پروژه کې زه مشغوله کوم، خوبونه کوم. روژه څه د دې لپاره نه چې ته خولې ته بس یو چوپ خوله واچوه او په خوله باندې ګوته کېږده چې زه به نور هېڅ هم نه کوم، لمونځ او اودس به زه نه کوم، تلاوت به نه کوم وغیره چې څه اکټیویټي د روژې مبارکه میاشت ده او په دې کې موږ تاسو له پکار وي چې د الله تعالی اهتمام عبادتونه پکې وکړو نو دا به ډېر زیاته بهتره وي. روژه 11 میاشتې موږ تاسو خوراک وکړو، 11 میاشتې، او په دې یوه مهینه کې په دې یوه ورځ کې په دې یوه میاشت کې موږ تاسو پرهیز نشو کولی. بعضې خلک دي، زیاتره خلک داسې دي چې روژه نه نیسي. ولې نه نیسئ؟ ستا دپاره په نن دوران کې څه د داسې قسمه انتخاب نه کوي چې ستا دپاره به په یو میاشت کې کاروبار خراب شي، ستا دپاره به کاروبار مخکې ترقی کوي، مخکې به یو لاړ شي. د روژې په مبارکه میاشت باندې الله تعالی به تعالی په دغه کې دوچونده برکت واچوي. نو څوک هم د روژې نه کوي او روژه نه نیسي، الله تعالی او په هغو نالت په هغه دنیا کې به لومبی تپوس د ده نه د لمونځ کېږي، د روژې کېږي وغیره. چې کوم چې دا وایي چې زه به روژه ونه نیسم او زه به دا خوراک وکړم، خوراک ماته ډېر ګران دی او خېټه راته ډېره ګرانه ده چې خوراک مې نه کړی نو ټیم مې نه پاس کېږي. رونو دا ټولو ته زه وایم چې څوک هم دغه قسمه سوچ لري، داسې قسمه خبرې کوي چې آیا زما نه نه کېږي روژه، چې د نه نه کېږي بیا به د الله پاک نه د بخښېدو سوال هم نه غواړي، ځکه چې الله پاک موږ یوازې دې دپاره نه یې رالېږلي چې په دې دنیا عیش معاش کوه او هغه دنیا کې هم عیش معاش کوه. د دې دنیا دپاره د عیش معاش دپاره هم رالېږلی، د خپل لمونځ او اودس روژې دپاره هم رالېږلی. یوازې نه چې ته پکې صرف ګرځه، 11 میاشتې خوراک وکړه او د یوه میاشت روژه مه نیسه او نیشم نیولی. داسې مسله ده راته بیمار یم، د بیماریانو د عذرونو څو دغه د دوی سره نه عذرونه 100 بلا شي که یاره زه روژه نشم نیولی، زما دا مسله ده، ماته دا بیماري ده. بېشکه الله پاک بیماري په انسان راوستی هم شي، خو بهانه کول دا غټ جرم دی په روژه کې چې ته بهانه وکړې چې یار زه بیمار یم روژه نه نیسم. ولې نه نیسئ؟ زه بیمار یم، هسې قدرتي ځان بیمار کړي، بیمار نه. بس الله تعالی دې په ټولو باندې رحم وکړي، الله تعالی دې په ټولو باندې فضل وکړي. انشاءالله مبارکه میاشت ده، ټولو ته دې ډېر ډېر مبارک شي زما د سیډ نه. هغه خلک کم خلک چې روژه نیسي هغو ته دې زما د سیډ نه، زمونږ د کوم ریډیو پاکستان چینل دی دې د سیډ نه دی ټولو ته د روژې دغه مبارکه میاشت ډېر ډېر مبارک شي. ورسره دې ورته د وړوکي اختر د خوشحالۍ هم په ایډوانس کې مبارک شي. کوم خلکو چې روژه نیولي د الله تعالی عبادتونه یې کړي او بدای کې د مغفرت او د رحمت چې کوم اخرنۍ وي الله تعالی دې هغوی هم قبول او منظور کړي. څوک پکې اعتکاف ته کښېني الله تعالی دې هغوی هم په خیر خیریت سره دغه اخرنۍ 10 ورځې په اعتکاف کې تېرې کړي. په هر کې زما د ویډیو مین مقصد دا دی، اخیره کې بس ویډیو راټولم، مین مقصد دا دی چې خلک به څه میسج پیغام هم حاصل کړي. مین مقصد دا دی چې روژه ده ستاسو دپاره یو بهترینه میاشت ده، یو ګولډن چانس دی. په کال کې صرف یوه میاشت وي، یوه میاشت دا ګولډن چانس موږ تاسو له راځي چې موږ دې کې عبادتونه وکړو، د الله تعالی پکې یاد کړو، موږ پکې روژه ونیسو، د
د روژې مبارکه میاشت ده. الله تعالی به ستاسو په مخونو ستاسو په زړونو رڼاګانې راولي، ستاسو په کارونو په کاروبارونو کې به یو چوتنده برکت واچوي. الله پاک وایي چې ما ته هېڅ هم ګران نه دي چې ته لږ محنت کې. محنت کول شرط دي، رزق ورکوونکی الله پاک دی. که موږ تاسو محنت نه کوو نو چېرې هم رزق رانه کړي، خو موږ محنت کوو الله پاک زموږ سره هم رزق ورکوونکی الله پاک دی. که موږ محنت کولی نو رزق به الله پاک راکوي، که محنت نه کوو نو څه رزق به راکوي. الله پاک ورکوونکی دی، محنت کول هم شرط دی که نه. نو ټول روژه ونیسئ انشاءالله. د اتوار په ورځ به لومړنۍ روژه وي. الله تعالی دې په ټولو باندې اسانه کړي او څه مشکل پکې نه وي. چې څومره هم ګرانه وي هغونه ثوابونه زیات وي، چې څومره هم روژه ګرانه وي هغونه ثوابونه هم زیات وي. ټول پکې لمونځونه تراویح وکړئ، پوره پوره عملونه وکړئ. الله تعالی دې په ټولو باندې قبول او منظور کړي. تر بلې ویډیو پر خپل کوربه خپل پرزنټ الاشفاق واجبي طور کې اجازت تو الله